السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن دی 18 درس 2مه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه شپږم ډول پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیت ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو الله جل جلاله قرآن په کومه ژبه نازل کړی؟ په عربي ژبه نازل کړی. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، په خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې کله د قرآن تلاوت کوو د هغه په معنا پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو. د قرآن 15 حقه ادا کړو. د قرآن 15 حقه کوم دي چې ښه غوږ باید ورته ونیسو. دوهم حق یې په موږ دا ده چې ښه یې تلاوت کړو. دریم حق یې په موږ دا ده چې په معنا یې پوه سو. څه وخت یې په معنا پوهېږو؟ کله چې د قرآن په ژبه پوه سو. او څلورم حق یې په موږ دا ده چې موږ وکولی سو چې عمل ورباندې وکړو. پنځم حق یې دا ده چې نورو ته یې ورسوو. نو انشاءالله د قرآن ژبه زده کوو، خپله ژبه یې زده کوو او دا سفر به انشاءالله موږ ته الله پاک اسان. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه شپږم ډول پیژندنه ده. په سورة البقره 109 آیات او سورة البقره 33 نمبر آیات. په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه شپږم ډول پیژندنه ده. لکه په تیر درسو کې چې ما وویل چې د یا وروسته اسم ته څه شی وایي؟ هغه ته خاص اسم وایي. که دا خپله یاد شی ده، دې ته په عربي کې حرف ندا یعنی عادات ندا وایي. حرف ندا څه ته وایي؟ هغه کلمه چې د چا د غږ کولو لپاره استعمالیږي هغه ته عادات ندا وایي. لکه په تیرو درسو کې چې ما په دې اړه مفصله معلومات ورکړي. نو نن موږ کولی شو چې په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی شپږم ډول حرف ندا وپېژنو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوني یا اولی الالباب. سورة البقره 109 آیات یو برخه ده. پښتو ترجمه یې داسې ده: نو ای هوښیارانو زما له نافرماني څخه ډډه وکړئ. نو موږ دلته وویل چې د خاص اسم شپږم ډول شی ده. د یا وروسته اسم ته خاص وایي. دلته زه اوس راځم او په دې آیات کې مشخصوم چې آیا دلته یا سته چې الله پاک غږ کړی ورته؟ او دا د یا مې پیدا کړو. د دې وروسته کوم اسم ده؟ اولی. ښه دلته راځم. یا څه شی ده؟ حرف ندا ده. ای غږ یې ورته وکړو، الله پاک غږ کړی ده. او دلته راځم خپله اولی څه ته وایي؟ خاوندانو، څښتنانو. نو دا کوم اسم سو؟ دا خاص اسم سو. ولې خاص اسم سو؟ چې وروسته د یا یعنی حرف ندا راځي. نو زه به دلته ولیکم چې دا خاص اسم ده. راځئ بل سلاید ته ځو. په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه شپږم ډول پیژندنه چې یا وروسته اسم ته وایي هغه ته حرف ندا وایي. حرف ندا څه ته وایي؟ هغه کلمې ته وایي چې د چا د غږ کولو لپاره استعمالیږي. نو زه دلته راځم دا آیات تلاوت کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. سورة البقره 33 نمبر آیات یو برخه ده. ترجمه یې داسې ده: الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وویل ای آدمه دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. نو ما دلته پیدا کړ چې یا وروسته کلمه آدم. دلته ما پیدا کړ چې شی ده آدمون نه راځي. ولې چې د حرف ندا وروسته هر هغه اسم چې راځي تنوین نه. نو آدمو ای آدمه. نو دا کوم اسم ده؟ ته به دلته ورته ولیکې چې دا خاص اسم ده. ولې خاص اسم ده؟ ته به دلته ورته ووایې چې وروسته دلته موږ ویل د یا وروسته اسم ته چې وایي خاص اسم وایي. خاص اسم شی ده آدم. که د ننني درس لنډیز په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه شپږم ډولم په سورة البقره کې وپېژندل. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې سورة الفلق تلاوت کړئ، بیا یې پښتو ترجمه وګورئ. نو کله چې اسم پیدا کړه خاص اسم پکې مشخص کړئ. خاص اسم څنګه پیدا کولی شئ؟ چې له لومړي تر شپږم ډول پورې هغه ډولونه چې ما تاسو ته درس درکړی، هر هغه چا چې زما تېر درسونه نه یې کتلي هغه درسونه دې وګوري. که چیرې لومړی ډول نه و دوهم ډول ته ولاړ شئ، که دوهم ډول نه و دریم ډول ته ولاړ شئ، که دریم ډول نه و څلورم ته، پنځم ته او شپږم ډول ته. تاسې کولی شئ چې خاص اسم په دې سوره کې مشخص یادونې. زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ.
نو نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.